اسلامي امارت نه دا چې د معدنونو بلکې خلکو ته د کار پیدا کولو په رابطه باندې کوششونه شروع کړي دي. نو که چېرته خلکو ته د کار پیدا کولو لپاره اسلامي امارت په معدنونو باندې سرمایه ګزاري وکړي، نړیوالو ته د امنیت یوه ستونزه وه او نړۍ هم غواړي چې د افغانستان د معدنونو په استخراج کې دلته سرمایه ګزاري وکړي. مهمه شی دلته امنیت اوس راغلی د هېڅ ستونزه نشته او داسې ښکاري چې نړۍ دې ته لیواله ده، د ملیشیا نه، له چین نه، له روسیې نه، له ډېرو ځایونو نه دلته خلک راغلي دي د معدنونو د سروې په خاطر باندې. هغوی معدنونه کتلي دي، بیا یې له مشرانو سره په دې باندې خبره کړې او مشران هم دلته لیواله دي، ځکه افغانستان که چېرته په خپل ځان باندې اتکا کوي، خپل اقتصادي رشد ته اقتصاد ته رشد ورکوي، نو بهترینه لارې همدغه ده چې په معدنونو باندې کار وشي. یو له هغه معدنونو نه چې په تریلیونونو ډالر ارزښت لري هغه دغه د مس عینک پروژه ده چې په دې باندې چینایانو کار شروع کړی و د ځینې سیاسي ملحوظاتو له کبله په دې باندې کار په ټپه درېدلی. نو اوس هم دغه پروژه د چینایانو سره ده. نو اسلامي امارت انشاءالله له دې نه وروسته دې ته توجه کوي، یا به پروژه بیرته هماغه چینایانو ته ورکول سي یا به بیا داوطلبۍ ته وړاندې سي، ځکه دا ډېره لویه پروژه ده، دا د افغانانو تر وس وتلې ده، دا نړیوال به په دې کې سرمایه ګزاري کوي. نو موږ ته هر هغه څوک بهتره دي چې د موږ د خلکو د موږ وطنوالو ته د کار زمینه پکې برابره شي. خو د معدنونو له وزیر سره چې موږ ملاقات درلوده هغه پیشبیني وښودله چې خلک راځي، موږ اولیت افغانانو ته ورکوو. نو بعضې پروژې چې هغه د افغانانو تر وس اوچتې دي هغه به طبعا نړیوال په دې کې سرمایه ګزاري کوي، لکه دا د مس عینک پروژه شوه، د اجیګاک پروژه شوه، نورې داسې پروژې شولې چې هغه ته د نړیوالو ضرورت ده، اوچت ماشین آلات هغه ته پکار دي. نو نړیوال راځي، اسلامي امارت سره هم په دغه باره کې خبرې کړي دي او دوی هم ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده او ډاډ یې د امنیت ورکړی ده چې هر څوک دلته افغانستان ته راځي اسلامي امارت مسؤل ده د امنیت ساتلو دپاره. ماربلو قانونه دغه مځکه چې ورکول شوې ده د حکومت لخوا صنعتکارانو ته ورکول شوی، هغه چا ته ورکول شوی چې باید دوی پکې کار وکړي. متاسفانه د زورواکانو لخوا نه هغه چا چې تیر حکومت کې زورواکو بدماشانو د خلکو حقوق خوړه همدغه مځکه صنعتکارانو ته په کرایه ورکړې، بیا دوی پکې دوکانونه جوړ کړي دي، دوکانو کرایه هم ترې نه اخلي او دغه دوکانونه بیا بل چا ته په کرایه ورکړي دي. نو د اسلامي امارت نه د دوی ټولو تقاضا دا ده چې موږ له غصب نه وژغورئ، له غاصبانو نه موږ ژغورئ او زموږ حق موږ ته راکئ. دوی چې سترګې وي اسلامي امارت ته، اسلامي نظام ته، د همدې په خاطر باندې چې د دوی حقوق ورکول شي. اوس هم هغه غاصب په دوبۍ کې ناست ده، دوی نه کرایه هم غواړي، بل د برق هم ترې نه غواړي، که 1000 روپۍ بل هغه ترې 50,000 غواړي. نو اسلامي امارت د دې خلکو غږ واوري او دغه مسله د ټولو صنعتکارانو دپاره، نه تنها د ماربلو د کارخانې یا د قانون والا ته ټول صنعتکاران چې څومره په صنعتي پارک کې اوسیږي د دوی ټول همدغه ستونزه ده، اصلي حق حقدار ته نه ده سپارل شوی. نو اسلامي امارت نه له مسؤلو چارواکو نه مو هیله ده چې د خلکو غږ واوري. همداسې دا کومې خبرې چې ما وکړې